زمانو وګمره زه د مومندو سره تعلق لرم او اوس چې ما کوم ایوارډ ګټلې دی ته سټيفانیز پرایز وي دا هر دویم کال پس ورکړی کیږي د دنیا کې هغه انسان ته چې په انساني حقوق او مذهبي ازادۍ باندې کار کړی وي خیبر پختونخوا نه دا زه اولنۍ خزایم چې دا ایوارډ ما ته راکړل شو د پاکستان نه دویمه زمانه مخکې په 2014 کې دا اسما جهانگیر ګټلې چې د پاکستان یو نامتو فعال او قانوندان و دا ایوارډ چې دی نو 2 کال پس یو د چاته ورکړی کیږي چې هغه په انساني حقوقو یا مذهبي رواداري باندې کار کړی وي نو زما ته هم دا ذکر راکړل شو چې زه د ډاکومنټریز په ذریعہ او د تھیټر د لارې نه په انساني حقوقو باندې په پاکستان کې او خصوصا په خیبر پختونخوا کې کار کوم. We are very happy and proud to pronounce Ms. Wagma Feroz the worthy winner of the Stephanus Prize 2022. Please. زما د ډاکومنټري چې کومه جایزه ګټلې و دا غي نوم د شي میکس ایوریثینګ بیوټیفل هغه هر څه ته ښکلا بخي. تیر کال ما په سواد کې کار کولو زه یو بیوټي سلون ته ورغلم التما زناستو نو ما وکتل چې د مختلفو مذهبونو جنکې دی هغه یو بل سره ډېره په خوشحالي لګیا وي یو بل سره غب شپ لګولو بیا ما ولیدل چې هغه یو ځای کې ناستي خوراکي کولو نو دغه سیز ماته لګ ذهن کې رالو ځکه دینه مخکې ما کتلی و چې اکثره دا ویل کېږي چې د مختلفو مذهبونو خلک چې دی یو بل سره خوراک نشي کولای چې کله دا غزه مشره ما ولیدل نو هغه یو مسلمانه خزوه نو هغه ماته دا ویل چې زه دوی ته د مختلفو مذهبونو خلک دی او هغه کې د سلور مذهبونو هندو بکې و سیک هم او داسې د نورو مذهبونو جنکې هم وي نو هغه دا ویل چې دی ته په نور ځایونو کې کار نه ملاويږي ځکه زه دوی ته دلته کار ورکوم بیا زما ذهن ته دا راغلو چې دا خو ډیره ښه یو په دې باندې ډاکومنټري جوړې دی شي ځکه چې اکثره ویل کېږي چې پښتانه چې دی هغه تشدد خوخي هغه چې دی داسې امن پسند خلک نه دي نو ما تخکاره شو چې ولې نه مونږ خلکو ته دا مخ هم وایو چې پښتني خزي هم د امن لپاره سکی نو په دغه ډاکومنټري زما 2 میاشتې ولګېدلې ځکه چې زه خپل په دې کې لګ نه ویوم بیا تیر کال یو انټرنیشنل کمپټیشن راځي ریلیجیس فریډم فلم کمپټیشن پنوم هغه ته ما خپل ډاکومنټري ولېګله دغه شانته د خدای ولا نوري کیسې نور سټوریا نشته نور مثالونه شته دي خو هغه باندې څوک کار نه کوي نو زه غواړم چې په داسې سيزونو باندې کار وکم او هغه خلکو ته برسېره کړم د دین مخکې ما په تھیټر او آرټ باندې کار کولو ځکه ما ته پته چې دا قسمه ټولز چې دی هغه ذهن ډیر زر بدلای زمونږ کوم وګورو په داسې علاقو کې یو خزه چې د کیمرې سره بهر زی هغه ډیر زیاته مشکل وي د خاندان والا هم نه خوخی چې هغه لاړ شي او داسې علاقو کې کار وکړي ځکه چې د ټایم پته نه لګي کورنا څو وخت هم وته شي بیا کور ته دراتګ هم پته نه لګي نو دا قسمه کار چې د خزه لپاره څوک نه خوخی زه ځان ته خوش قسمت په دی وایم چې زما د کور طرف نه زما مور پلار چې دی هغه زما ډېر د ماشوموالي نه زموږ په تعلیم باندې ټول هغه خپل وخت ورکړی دی مونږ د کلی نه راوستي یو پیښور کې په مونږ تعلیم وکړو نو زما نور خپلوان چې دی هغه دا نه خوښي خو دا خبره دي زما کور طرف نه ما سره هغه مرسته شته راتلونکي کې زه غواړم چې زه په نورو داسې ډاکومنټریز او فلمز جوړ کړم او هغه په انټرنیشنل لیول باندې وخایم لکه آسکر شو چې هغه کې مونږه پښتني جنکې چې دغه مخکې راشي نو زه غواړم چې په داسې مثبت سيزونو باندې زه ډاکومنټریز جوړ کړم چې هغه د آسکر لیول ډاکومنټریز وي یا هغه نور هیواد کې چې دی هغه زلیدې شي او نور ته مونږه خودلې شو چې دلته هم جنکې څه کولای شي